السلام علیکم دوستانو. نور احمد لکنډوال په خپل ډیبیو لوبه کې دوه ریکارډونه جوړ کړل. د افغانستان کم عمره توپ اچوونکي نور احمد لکنډوال چې پرون د زمبابوې پر وړاندې خپل لومړی نړیواله شلوریزه لوبه ترسره کړه. په نړیواله کچه اتم لوبغاړی سو چې په خپل لومړنۍ لوبه کې غوره توپ اچونه ترسره کړه او همداراز تر ټولو کم عمره توپ اچوونکي سو چې په شلوریزه لوبو کې د غوره لوبغاړي جایزه ترلاسه کوي. پرون د افغانستان او زمبابوې په دریمه نړیواله شلوریزه لوبه کې که څه هم افغانستان کمزورې توپوهنه ترسره کړه، خو د نور احمد لکنډوال د ښې توپ اچونې په مټ افغانستان وتوانېدی چې په اسانۍ سره زمبابوې ته ماتې ورکړي. نور احمد لکنډوال په خپله لومړنۍ شلوریزه نړیواله لوبه کې په 4 اورونو کې د 10 منډو په بدل کې 4 لوبغاړي وسوځول چې اکانومي هم 2.50 وه. په خپله لومړۍ لوبه کې د غوره توپ اچونې په ترسره کولو سره نور احمد لکنډوال په نړیواله کچه اتم توپ اچوونکی سو چې په خپله ډیبیو لوبه کې غوره توپ اچونه ترسره کوي. په ډیبیو لوبو کې تر ټولو غوره توپ اچونه بیا د مالیزیا حضرت حیات ترسره کړې ده چې په 2 اورونو کې د 4 منډو په ورکولو سره 15 لوبغاړي سوځولي دي. همداراز د لکزمبرګ انکش نندا په 2.3 اورونو کې د 6 منډو په ورکولو سره 15 لوبغاړي سوځولي دي. د بنگلاديش الیاس سونی په 4 اورونو کې د 14 منډو په ورکولو سره 15 لوبغاړي سوځولي دي او د سویډن حسن محمود په 3.15 اورونو کې د 14 منډو په ورکولو سره 15 لوبغاړي سوځولي دي. له دوی پرته بیا د جرمني غلام احمدي په 4 اورونو کې د 15 منډو په ورکولو سره 4 لوبغاړي سوځولي دي. د بلجیم برهان نیاز په 4 اورونو کې د 8 منډو په ورکولو سره 4 لوبغاړي سوځولي دي. د هند بریندر بلبیز سنگ سران په 4 اورونو کې د 10 منډو په ورکولو سره 4 لوبغاړي سوځولي دي او د افغانستان نور احمد لکنډوال هم په 4 اورونو کې د 10 منډو په ورکولو سره 4 لوبغاړي سوځولي دي. همداراز نور احمد لکنډوال په 18 کال او 102 ورځو کې په نړیوالو شلوریزه لوبو کې د غوره لوبغاړي جایزه ترلاسه کړه چې دا تر ټولو کم عمره لوبغاړي سو چې په دغه عمر کې دا جایزه ترلاسه کوي. همداراز له نور احمد لکنډوال مخکې بیا دا ریکارډ د رحمان الله ګربز سره و چې هغه هم په 2019 کال کې د 18 کال او 354 ورځو په عمر کې د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه ترلاسه کړې وه. که مو دا ویډیو خوښه سوي ویډیو در سره لایک کړئ، که په دې چینل کې نوی یاست افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. دا نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.